سعودي د افغانستان په ګډون پر څلور هیوادونو د تګ او راتګ بندیز لګوي. سلامونه او نیکې هیلې. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ. سعودي عربستان د افغانستان په ګډون پر څلور هیوادونو د تګ او راتګ بندیزونه لګوي. د راپورونو له مخې دا بندیزونه د جولای میاشتې پر 4مه نیټه د کورونا وبا له امله وضع کیږي. د سرچینو په حواله په دې نوملړ کې افغانستان، متحده عربي امارات، ویتنام او ایتوپیا هیوادونه شامل دي. کورونا وبا یو له هغو ناروغیو څخه ده چې د نړۍ په کچه اندېښنې زیاتې کړي دي. افغانستان کې هم د کورونا دریمه څپه ورځ تر بلې پراخېږي. روغتیايي چارواکي پر عامو خلکو غږ کوي چې روغتیايي سپارښتنې عملي کړي څو د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي نړۍ د کورونا وبا په ډیره حساسه مرحله کې ده. د دې سازمان مشر ټیډروس ادهانوم غیبریسیوس پرون جمعه په جنیوا کې یو آنلاین کنفرانس کې د نړۍ له ټولو مشرانو غوښتي دي چې یو ځای سره کار وکړي څو یقیني شي چې راتلونکي کال په دې موده کې د نړۍ په هر هیواد کې 80% خلک واکسین شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په خبره په هغو هیوادونو کې چې لږ واکسینونه یې لګولي دي په روغتونونو کې بیا د خلکو د ګڼې ګوڼې او د ډک شوي بسترونو ویریونکې صحنې لیدل کیږي. د امریکا د جان هاپکینس پوهنتون له شمېر له مخې تر اوسه په نړۍ کې نږدې 103 میلیونه پر کورونا اخته شوي دي او له امله هم نږدې 4 میلیونه وګړي مړه شوي دي. تر بلې ویډیو په لاس پارم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.